بله پوښتنه داسې وه مفتي صاحب چې کله چې رکوع یا سجدې ته ځم احساس کوم چې اودس مې ماتېږي آیا اوس دا موضوع څنګه کېږي؟ نو په دې وخت کې چې سړی ته داسې سوچ پیدا شي چې اودس مې مات شو نو دا یقین باندې عمل کوي ځکه چې حدیث مبارک دی چې مثلا که تاسو جمعه ته راغلی نو ناست په جمعات کې او د تاسو یو قسم شبهه تاسو ته پیدا شو چې اودس مې مات شو نو تاسو مه راوځئ د جمعات نه تر دې چې غږ نه د اورېدلی تاسو او بوی نه د حس کړی تاسو یعنی د دې حدیث شریف معنا دا ده چې په یقین سره یعنی تاسو ته دا پته وشي یقین ده داسې نه چې یعنی کېدای شي د سړی اودس مات شي هغه کینی چې غږ مې نه ده اورېدلی یا مثلا بوی نه ده مې حس کړی کله کله سړی ته محسوس کیږي خو دغسې بوی او آواز نه لري نو یقین دلته مراده که یقین د تا و چې اودس د مات شوی ده بس زه اودس کوه که یقین دې نه و بیا شکوک پسې مه ګرځه خپل لمونځ کوه الله تعالی مهربان دی کورودان ډېره مننه مفتي صاحب وروستنه په همدې سره د نن خپرونه پای ته رسو له تاسو ټولو مننه چې وام وره دا برخه مو واخیسته تر بلې بیا خپرونې اداره